د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د ایران ولسمشر د سیستان او بلوچستان له سیمو څخه لیدنه کوله. په دغه لیدنه کې د ایران ولسمشر په یو مرکه کې افغانستان ته په اخطار ډول وویل که چیرې د ایران حقابه په پوره ډول ورنکړي نو بیا د افغانستان ګیله نه کوي. ایران همیشه دا دعوه کوي چې افغانستان د اوبو پوره حق نه ده ورکړی. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د سیند د اوبو په 1972 کال کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون موسی شفیق د ایراني لوري سره لاسلیک کړ چې وروسته د ظاهرشاه له لوري څه اضافي اوبه د ښه نیت په مقصد باندې ایران ته پرېښودلې. خو ایران همیشه د هماغه وخت څخه نیولې تر اوسه پورې په دې اعتراض کوي او غواړي چې ډېرې اوبه ترلاسه کړي. د ایران د ولسمشر دغه وینا په داسې وخت کې کیږي چې هغه له دغه سیمې ته راغلی او هلته د دغه سیمو د وچکالۍ د بزګرانو د بد حالات څخه په احساساتو کې راغلی و. ایران به د افغانستان په مقابل کې هیڅ هم ونشي کولی. دا یوازې یو میډیایي باټه ده چې د ایران ولسمشر له لوري ویشتل شوې ده، ځکه په ایران سیستان کې د ایران ولسمشر د دغه سیمو د لیدنو په وخت کې د بزګرانو د بد حالاتو لیدنو په وخت کې تر تاثیر لاندې راغلی و. غوښتل یې هغوی ته داسې یو څه ووایي چې خپل موقف وساتي او همدا ډول د هغوی زړونه لاسته راوړي یا د هغوی خبرو ته اقلا یو جواب ولري. نو په داسې ډول باټو سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر مولوي عبداللطیف منصور د ایران د ولسمشر وینا ته په جواب کې ویلي دي هیڅوک حق نه لري چې پاروونکې خبرې وکړي. اسلامي امارت د ایراني ولسمشر څرګندونو ته په ځواب کې وایي چې پاروونکې خبرې دې نه کوي. د اوبو انرژي وزیر عبداللطیف منصور له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې د ابراهیم رئیسي ګواښ ته په اشارې وویل چې وچکالي ټوله سیمه ځپلې ده. دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. که ایران د حقابې خبره کوي نو زموږ د تیرو 40 کالو ورغلي اوبه هم محاسبه غواړي. داسې اټکل کېږي چې ایران ته تقریبا د 570 میلیونه ډالرو اضافه اوبه تللي دي. ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو په دغه تړون کې راغلي دي چې ایران او افغانستان به د اوبو د اندازه کولو بیلابیل آلې دروي، خو ایران تر اوسه دې ته نه ده تیار شوی چې دغه آلې ودروي، ځکه بیا ایران ته اوبه بې حسابه نه بلکې په حساب ځي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر دا راپورته شوي ناندروی سره هممهاله په افغانستان کې د اسلامي امارت د اوبو انرژي وزارت له ایراني لوري داسې غوښتنه کړې چې ګواکې پاروونکې ویناوې دې نه کوي. د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور له بي بي سي سره په دغه خبرو کې د ایران د ولسمشر وروستي ګواښ ته په اشارې ویلي دي چې اوس مهال وچکالي ټوله سیمه ځپلې ده. زموږ خواته هم د اوبو ستونزه ده. خپله د نیمروز خلک اوبه غواړي خو اوبه نشته، ځکه نو دا مسله باید دومره ستره نشي. ښاغلي منصور زیاته کړې چې اوبو هرې بلې موضوع په سر خبرې او تفاهم او د ډیپلوماتیکو لارو حل کول تر ټولو ښه لاره ده او پاروونکې خبرې باید د هیڅ لوري له خوا هم ونه سي. د حکومت دغه چارواکي ټینګار کوي چې حکومت له ایران سره د ظاهرشاه د وخت هوکړې ته ژمن دی او نه غواړي چې ګاونډي هیواد ته زیان ورسوي، خو په مقابل کې دوی هم شرایط او وچکالي باید په پام کې ونیسي. د بي بي سي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ایراني ولسمشر ګواښ ته په کوم نظر ګوري، ښاغلي منصور وویل چې دا خبرې د دواړو هیوادونو ملتونو په خیر نه دي. هغه زیاته کړې که خبرې د محاسبې وي، دا 40 کال چې افغانستان کې بندونه نه وو او په میلیارډونو اوبه یې زیاتې وړي دي، خو بیا هم هغه حساب غواړو. په افغانستان کې په کور دننه اوبو کموالی هم ځایي خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. د ایران ولسمشر ویلي که دوی تخنیکي کسانو ته معلومه شي چې اوبه کمې دي بیا یې غوښتنه نه کوي. اوبو انرژۍ د وزیر دغه ډانګ پیلی جواب د ایران ولسمشر د توند څرګندونو څخه وروسته ښکاره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به عملي اقدام وکړي؟ هیڅکله هم نه. ایران هیڅکله هم نه غواړي چې په ستونزه کې واقع شي. همدا ډول افغانستان هم نه غواړي چې له ګاونډیو سره بد تعلقات ولري. نو دې حالات ته په کتو سره هیڅ کېدای شي هیڅ کومه جدي ستونزه رامنځته نه شي. دلته په نړیواله سطحه د تحکیم مراکز شته ده. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو کوم تړون چې لاسلیک شوی ده هغه تړون ډیر واضح ده. د اوبو د کمیدو په صورت کې افغانستان حق لري چې ایران ته اوبه کمې کړي، ځکه وچکالي او اوبو کمیدلو سره ایران ته د تلونکو اوبو نسبت هم کمیدلی شي. ایران د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه د تیر حکومت د پوځ ځوان دولت وزیري په خپل ټویټر باندې یو ټویټ کړی ده.
هغه په دغه ټویټ کې لیکلي دوستانو د ایران جمهور رئیس خو ډېر په قهر دی، وایي که حقابه رانه کړي بیا دې ګیله نه کوي. فکر کوم مغزو یې کار پرېښی ده. د لمدو سره ځان لمدول د بې عقلو کسانو کار وي. افغانان لامده دي، د افغانانو به نور لا څه لامده شي. وایي میږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرونه یې وشي. هغه همدا ډول په څو پرله پسې نورو ټویټونو کې ویلي دي ایرانیان وایي چې زموږ حقابه پوره راکړئ. دوی وایي که هلمند له سیند څخه نه پوره کیږي د کونړ له سیند څخه یې په ټانکرونو کې راوړئ ترڅو زموږ حقابه پوره شي. خو قدرمن استاد مسعود وایي چې ایران په تیرو 40 کلونو کې 15 میلیارډ ډالرو د اوبو له درکه د افغانستان څخه پوره وړې ده. هیله ده خپل پور لومړی ادا کړي چې د کونړ له سیند څخه د اوبو راوړلو لپاره ټانکرونه ورته تهیه کړو. که چیرې د پور د پرې کولو توان نه لري نو بیا خو اسانه دا ده چې څښتن تعالی ته لاسونه لپه کړي او د باران د ورېدو دعاوې وکړي. ښاغلی وایي زما په ان په افغانستان کې حکومت د داسې کسانو په لاس کې ده چې اوبه لا څه چې د هلمند شګې به هم چاته مفتې ورنه کړي، او بله دا چې داسې چارواکي دي چې دوی په حق له هېڅکله خیرا هم نه قبلېږي، ځکه لوی څښتن تعالی دوی ته د هر چا څخه نږدې دی. نور به د تقوا تظاهر کوي. د دوی حتی نوم طالب او د خدای جل جلاله پر لاره برابر دی. زما مشوره دا ده هر څه سم دي، یوازې د جنکیو لپاره ښوونځي، د خلکو لپاره د لا کار زمینه، اساسي قانون او ځینې نور مسایل باید برابر شي. نو بنان ویلی سو چې د ایران دغه ډول څرګندونې یوازې د زیات امتیاز اخیستلو لپاره دي. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت نظر نشر کړی ده. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت اعلامیه. تېره ورځ د ایران ولسمشر د هلمند د اوبو په اړه یو لړ څرګندونې درلودې چې په اړه یې موږ په لاندې ډول وضاحت کوو. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو تړون چې نیمه پیړۍ وړاندې په 1951 لمریز کال کې لاسلیک شوی تر اوسه پر خپل ځای ده. د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده چې په شوو تعهداتو باندې عمل وکړي. دا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې سخته وچکالي تېره شوې، د اوبو سطحه ټیټه شوې، د هلمند د رود په ګډون زموږ په ګڼ ولایتونو سیمې له وچکالۍ څخه کړېږي او کافي اوبه شتون نه لري. په داسې یو حالت کې د ایراني اړخ لخوا په مکرر ډول د اوبو غوښتنه او بیا په رسنیو کې په یو لړ نامناسبو څرګندونې په زیان بولو. ایراني چارواکي د هلمند د اوبو په اړه باید لومړی خپل معلومات له قانوني لارو تکمیل کړي، وروسته بیا په مناسبو الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا چې واقعیت سم نه وي مطالعه شوی او دا چې داسې څرګندونې مخې ته راځي چې د دوه ورونو مسلمانو هیوادونو د خلکو او هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا خرابولی سي، دا د هیڅ جهت په ګټه نه ده او باید تکرار نسی. اسلامي امارت یو ځل بیا ژمنه کوي چې د هلمند د اوبو د تړون په نظر کې نیولو سره ټوله سایه کوي چې ایراني ولس ته د هغوی سره ژمنه شوي اوبه ورته ورپرېښودلی شي، خو په دې شرط چې زموږ د اوبو زیرمې هغې کچې ته ورسیږي چې که ایران ته ورخوشي کړو نو د هلمند په وچ رود کې به په سوونو کیلومتره لار ووهي او ایران ته به ورسیږي. حال دا چې فعلا د کمال خان بند کې هیڅ اوبه شتون نه لري او د کجکي بند لږ اوبه که ورخوشي شي تر هغه ځایه نه رسیږي. نو په کار ده چې ایراني لوري دا حقایق درک کړي. دا د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته د افغانستان اسلامي امارت د مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد له لوري خبر شوې اعلامیه وه. په دې اعلامیه کې ایراني لوري ته په ډېر ښه او مناسبو الفاظو ښه او منطقي جواب ورکول شوی و.